السلام علیکم. څنګه کولای شو چې یو داسې جنتري جوړه کړو چې هیڅ د وخت محدودیت نه لري، یعنی تر موږ نه تیر شوی وخت هم کتلی شو، زموږ نه را روان وختونه لای تنای کار کوي. دا خو معلومه خبره ده چې جنتري یوازې د هرو شپږو کالو بعد لپاره د تیر کار ورکوي. مثال 2021 کې د 2015 جنتري بالکل ټایټ کار کوي، په 2014 جنتري چې د 2022 ته کار کوي، 2019 جنتري چې د هغه 2023 ته کار کوي. داسې مسلسل شپږ کاله بعد زړه جنتري بیرته کار شروع کوي. خو دلته راځو داسې یو جنتري موږ جوړ کړی ده چې هغه هر وخت تاسو سلیکټ کو، نو دلته چې هر مونت تاسو سلیکټ کا، دلته ما سره ير ما دون اخیست، تاسو خو لایت نه اخیستی چې څونه تاسو خپل خوښي، خو ما تمرین په خاطر ډیر کم سلیکټ کړی دي. یعنی دلته راځم زه اگزامپل دلته لنچ کوم په 2021 کې زه ورته وایم دا هر ټایم سره فرق کوي، مشکل نه لري، یعنی ټولو کې تاسو خپل جوړ کړئ او بیا به چک کړئ کنه. نو دلته راځم فبرवरी په 2021 کې یو ځل جنوري چک کوم، یا جنوري صحیح ده، جنوري دلته کلیک کوم، دلته 1 جنوري ده، نو وای دا فرایډے باندې شروع شوی ده او یو ډیر ورځې لري او سټرډے باندې ختمه شوی ده. که زه دلته راسم فبرवरी سلیکټ کوم او بیا په دې کلیک وکم، فبرवरी لما سره په کوم تاریخ شروع شوی ده، زه دلته فبرवरी سلیکټ کوم، منډے باندې شروع شوی، دلته منډے ده او 28 ورځې او 28 ورځې لري او په سنډے باندې ختمه ده. که بیا زه راسم دلته راځم لاندې کې دا اکتوبر سلیکټ کوم کنه، کله چې مې اکتوبر سلیکټ ډاون دلته راځم اکتوبر بالکل فرایډے باندې شروع شوی ده او دلته هم فرایډے ده او دلته یو ډیر ورځې سنډے باندې ختمیږي، یو ډیر ورځې سنډے باندې. طریقې به ډیر اسانه وي، بي کوډینګ ته ضرورت نشته. کنټرول ان یا نو شیټ دلته اخلم او په دې کې داسې یو رینج سلیکټ کوم، دلته به ولیکو دا یو مهمه خبر ده چې سټرډے نه به ورځ لیکي او دا هم الریډي لیست ورسره پروت کنه، یا دلته سورت کې لیست تاسو خپل جوړولای شئ، یا تاسو سره فایل آپشن کې جوړولای شئ کنه. دلته تاسو سره تیار لیست پروت، تاسو فقط اول کریکټر ټایپ وي هغه ټول اتوماتیکلی راځي. نو دا د ډرایګ کوم دلته راځم تر سټرډے پورې. کله سیم دا جوړ کو دوه کامبو بوکسونه اخلم، د کومو کالونو لپاره ته غواړي هغه زه پیلن غواړم د 2015 نه تر 2022 پورې به زه جوړ کم. دلته به دا داسې ورکم او بیا دا دوړ سلیکټ کوم او ډاون به ډرایګ، بیا به زه راسم دلته خو به جنوري واخلم کنه، جنوري او هغه اتوماتیکلی د مونث نیم به سره پیل سي کنه تر دسمبر پورې، او دوه کامبو بوکسونه به واخلم، یو پیل بدلته واخلم چې په دې کې بیا ډیټا چوم، دوه کامبو بوکسونه به د کوم ځای نه ډیولپر ته راځم، دلته به راځم او بیا په دې کامبو بوکس کلیک کوم. په دې کامبو بوکس کې به زه دا مونث را سره اخلم، دا مونث او کنټرول ډي به کوم، د دې کې به بیا زه یې راخلم، کنټرول ډي یعنی ډوپلیکیټ کوم یا کنټرول ورسره ونیسئ، ډریګ کوي هم داس کنټرول ونیسئ او کنټرول سی کنټرول وی هم کولای شي. دې کې به ما سره یې سلیکټ کوم، خو په دې کې کله کلیک وکم په دې لیست کې باید ما سره کلونو پراته او کلونو ما سره دلته پراته دي، نو په دې رائټ کلیک کوم، فارمیټ کنټرول ته راځم، انپوټ رینج سلیکټ کوم او دلته دا رینج اخلم څونه رینج تاسو اخیستی، او کله چې دلته سلیکټ سي نو د دې انډیکس به چیرته لویږي، یعنی کله چې موږ د 2000 سلیکټ نو دا څویم انډیکس دا نمبر به چیرته لویږي. زه د دې لپاره راځم زه ورته وایم دا A2 سلیکټ کوم او بس اوکې. نور کله زه په دې کې اته لیست به یعنی لیمیټ هغه به ډیټا به څو شو کوي اته رو، زه راځم دلته وایم 15 2015 چې دا 11 یعنی په دې جی کې تر دې ځای پورې 11 نمبر ده. مون سم د طریقه د فارمیټ کنټرول ته راځم او دلته راځم سورس ورته سلیکټ کوم کنه، او بیا زه راځم دلته راځم په دې کلیک کوم، لینک ورته دا سلیکټ کوم او رو خدا لیمیټ ته کنه، تاسو کولای شئ هر څو لیمیټ ورکړئ، مثال ورته تر 12 دی اضافه نه تر 15 دی اضافه نه، تاسو خپل خوښه ده بس اوکې کوم. کله چې مې دا دلته کار اوکې مې کو په دې کې راځم فبرवरी سلیکټ کوم، فبرवरी دلته 2 مدرسه نو دلته 2 د دې په اساس باندې سیده دلته انډیکس ته نو د انډیکس فنکشن کاروم او د ارینا ډیټا راپورته کوم، زه ورته انډیکس باندې د دې ارینا راته راواخله ام کوم هم دا انډیکس هغه 2 د نو 2 انډیکس دلته فبرवरी د فبرवरी په پورته کوي. که تاسو دلته راسئ جولای سلیکټ کوي هغه ومه میاسته وم انډیکس دلته وم جولای دا هغه پورته کوي. یرم په دې سیستم باندې موږ په انډیکس په سیستم کارو انډیکس کنه، او بیا ورته کوم ډیټا هم دا ډیټا کاما کوم انډیکس یا کوم رو ته ولاړ سي بس دلته کلیک کوئ نو اوکې کوي. مې څنګه کارولای شي خو مې بیا د دې کامبو ډیټا باید ټیکست ولوي کنه، دا خو انډیکس سیستم ده. دلته جوینینګ او ټیکست کول ترڅو ډیټا ریټرن کی، دلته راځم ورته وای کنه موږ سره خو به د هر میاشتې اولین تاریخ را سره شروع وي او بیا به هم را سره دا مونت وي او بیا به هم را سره منفي یا
هایپنیټ یا ډیټ سیستم یې کنه یا سپیریټر ورته وایي اپډیټ. بیا دلته راځم زه ورته وایم ایر او دا ایر یې بس را سره انټر وهمه هغه وایي جولای 2015. دلته یو مهمه خبره ده دا جولای چې ما سره ده دا جولای دا مشکل لري چې دا ویرینټ ټایپ ریټرن سوی ده جنرال ټایپ ریټرن سوی ده خو موږ باید دا باید ډیټ ته کنورټ شي خو ډایرکټلی کنورټ په دې نه کېږي ځکه په دې کې ټیکس کوټیشنونه کار شوي دي. نو یو فرموله لرو یا فنکشن لرو موږ ورته وایي ډیټ ټو ویلیو یعنی ټایم ټو ویلیو دا فنکشن دی لکه کنورټینګ په ټاپ پروګرامینګ کې لکه په ویژوال بیسیک کې بیا سی ډیټ کنورټ یې ډیټ ته د جاوا کې داسې پروګرامونه چې هغه یو ټایپ بل ته کنورټ کوي نو بس په دې انټرول هغه کنورټ شو. کله چې کنورټ دا ډیفولټ ویلیو ټایم ته واړه او ویلیو ده نو بیا موږ دلته څنګه عموما دې ته وایي ځینې 1994 نه تر دې پورې ورځې کاونټ کوي موږ راځو ورته وایي نه شارټ ډیټ راته واچوه بس خلاص. شارټ ډیټ باید موږ ته مونت او ییر وښودل شي ورځ خو بېلې غام د ټولو معلومه د سیوه ده که نه. نو بیا زه څنګه کوم دلته راځم په ډیټ باندې چې مې کلیک وکړو راځم کاسټم فارمیټ ته او زه ورته وایم چې مونت په 3 کریکټره کې پکار ده یعنی 3 توري د مونت راته وښایي او کمپلیټ ییر راته وښایي اوکې صحیح شو. دا خو مې دې ځای پورې جوړ کړو دې ته کلر نه ورکوم نور سمپل کلرونه به تاسې ورکوئ که نه. اوس به دلته زه یو فرموله کاروم او فرموله باید ارې ځکه لوپینګ وکړي لوپینګ په دې اساس وکړي چې کوم وخت کې کنډیشن ترو کېږي له موږ سره یو فنکشن د موږ سره د ویک ډے هغه موږ ته د هفتې د ورځې انډیکس شي لکه مثال سټرډے سنډے منډے ټیوزډے د دې انډیکس 1 0 1 2 3 4 5 6 پورې شي که نه. او بیا یو ارې فنکشن د مخکې هم دا د رو ارې کار کړی او سره کوم ارې ور باندې جمع کو ځکه رو او کالم ډېر مهمه فنکشن دي موږ لپاره د لوپینګ چې موږ غواړو چې د ارې فنکشن وچرخو که نه. نو دا به څنګه کوو دې کې موږ ورته وایي داسې ورته وایي اف که چیرته کنډیشن مې ورته ورکړو دا یو لوجیک ورته وایم که چیرې ویک ډے اف دیس ایکول ټو کالمز اف دیس ټو دیس دا هم داسې ورته ویل که چیرې د دې ویک ډے نمبر مساوي د دې کالم سره نو دلته داسې ورته وایم چې د دې سر نه باید دا لاک شي که ډریک کوم دا خو به ټول را سره ډریک کېږي نو دا یې 4 کوم ابزولوټ ریفرنس کوم یې که نه هم به رو ابزولوټ هم کالم او دا به داسې بند کم کوس که چیرې دا نمبر ورسره مساوي نو ما څه وکړه بیا ما ته یو واچو که نه بیا هم ام پی ټي پرېږده زه دا ډریک کوم چې دا کار کوي که نه کوي زه دلته راځم او بیا راځم دلته فار اګزامپل جنوري سلیکټوم 2021 جنوري آیا فرایډے باندې شروع شوې ده فرایډے باندې بالکل شروع شوې ده. اوس دلته یو مهمه خبر ده باید په دې کې ټو راغلی وای خو ټو را نغلو نو موږ په دې دوم انډیکس کې په دوم سیل کې داسې یو فنکشن ورته کارو موږ ورته وای یو ځل دی وګوري که مخکینی سیل ډک نو هغه ته باید یو ور جمع شي نو داسې ورته وای اف که چیرته که نه دا سیل not equal to empty یعنی ډک وو نو بیا ماته له دې سیل سره پلس کوه یو ایلس دا کنډیشن راته کار کوي نور خلاص په دې باندې کلیک کوم او دا ایرر په دې راکوي فرموله ده او دا اومیټ سیل کار شوی ده اومیټ سیل فرموله به هم تاسو فایل اپشن ته راځي او فرمولې ته راځي او اومیټ سیل فرموله به در سره انچک کې غیر اربال شي نو بیا بدل تراسو اوس کوم دا چکو موږ وای فبرवरी بیا د 2020 په 2 تاریخ شروع شوی ده دلته بیا وای دا فرایډے موږ چې کوو چې فرایډے ده کنه منډے ده کنه نو موږ فرمولې یو مشکل پیدا کړی د اتمی نو بیا موږ دلته راځو په دې کنډیشن باندې کلیک کوو موږ کوم سیل ورته شوولای ده د ویک ډے لپاره هغه موږ سره ډریګیبل ده څنګه ده ډریګیبل ده یعنی موږ باید دا سیل ورته وشو او دا F5 ده نو په دې ډبل کلیک کوم زه ورته وایم F5 خو پای باید تر پایله ما سره ابزولوټ یو لاکی انټر بټن وهمه او ډایرکټلی دا په دې ټولو باندې څور کو ټریک دلته یو مشکل بلم پیدا سو ما سر کنه دا مشکل موږ په منډے باندې شروع کیږي نو دا دلته دې سیل نه دا لدې سر نه رانیول سوی ده کنه F8 نه البته موږ باید لدې سیل نه شروع کو نو F9 ورته ورکو څو F9 او بیا دلته فبرवरी 2010 سنډے باندې نه بلکې دلته مشتوي په کوم ډیټ باندې شروع شوی ده منډے باندې کنه دلته یو فرمولې کې موږ تاسو وګورئ کنه دلته ضرورت دي نشته فرایډے سټرډے دلته سټرډے ته ضرورت نشته دا مضافر رو اخستې ده کنه
دلته به همدا سمپل فرموله کار کو اف کچیرته ویک ډے of this cell دا absolute کوم مساوي سو له کالمز د کوم سیل د دې نه بیا تر بیرته تر دې پورې او دا F4 کوم کنه او بیا راځم کچیر دا برابر سو بیا څه وک بیا یو راته وچول شي مرته چو بس انټر یس او دا هم داسي ټریک منډه خوراله نو بیرته په دې منډه کې یو داس کنډیشن ورته چوم کچیرته مر سره هم دا سیل کوم دا سیل لموټ سره غیر مساوي له خالی یعنی ډکو را سره نو دا سیل +1 کا ایلس دا کنډیشن کار کوي اومټ سیل ایرر بیا بالکل صحیح د منډه باندې شروع شوی ده موږ وایو چې کوی چې مارچ هم صحیح ده مارچ په منډه وای شروع شوی ده موږ کنډیشن چې کوو بالکل صحیح ده مارچ هم منډه بالکل اصل شروع شوی ده موږ وایو چې آیا اپریل په کوم ورځ شروع شوی ده فبروري مارچ اپریل وای ترسډے باندې بالکل هم دلته موږ ته وای ترسډے باندې شروع شوی ده نور دا ډیر کار اسانه سمپل ده موږ ورته وای دې سلته ورجمع کوي یو دا ډری کولای په دې نسو ځکه سیل ریفرنس خطا کیږي او هغه ابسولوټ نه ده دا سیل نور جمع کوي نو موږ دا ورته وای دا سیل پلس ده او دا ټریک کوو بیا دلته ورته وای دا پلس ده او بیا دا څنګه کوو موږ ته وای دا پلس ده او بیا دا څه ورکو ډریک کوي هم دلته راځو بیا ورته وای دا سیل پلس ده او په دې کې څه ورته وای دا سیل پلس دا تر څو انکریمنت نمبر ته ورکنه داسې دلته راځم بیا ورته وایم دلته یو کنډیشن ډیر مهم ده دا خپل اپیل اندې ته ورجمع کم یو اوس که زه دا ډریک کم دا دلته راځم دا +1 دا یو مشکل دلته دا پیدا سو سکچيري دا میاس ما سره ختم شي زه راځم جنوري سلیکټ کوم یا یو داسې جولای سلیکټ کوم یا راځم نومبر سلیکټ کوم نومبر څلور دېرش ورځې دا یو غټ مشکل څلور دېرش ورځې خو ما سره میاس نه راځي نو له دې سله بعد یو کنډیشن ورته کاروم هغه داس کنډیشن ورته وایم اف کچيري اند مونت یو فنکشن ده ورستي میاس تراتشي لکه کال سره دوه پارامټر لري او دواړه منډیټري دي یو سٹارټ ډیټ غواړي په کوم تاریخ شروع شوی کامل یې بعد نه بیا مونتس کاونټ غواړي یعنی موږ ته نه میاس دی یو څوک نه میاس کار کوي نو کوم تاریخ سم موږ کړه یې ته نه میاس یو جمع کوي او بیا شي اند اف مونت نه شي اند اف مونت د دې میاشتې به سیس دای فور کوم د دې میاشتې مکمل ختم یعنی کدا ختم مثال دا میاس ختمه ده په یو دیرسم تاریخ نو تی چیک کچیر تر دې سیل غټو څنګه غټو یعنی دا ور باندې غټو نو بیا په هغه وخت کې هم دې سیل ته جمع کوي یو ایلس ام پی ټی پرېږده دلته یو مشکل بل سو اند مونت سیده موږ ته داس ټایم ریټرن کوي موږ ته اند مونتس اف دیز کاما 0 هغه دونه غټه ویډیو ریټرن کوي موږ دې ته ضرورت لرو چې باید دا څنګه کو چې دا باید ډیټ ته واړو دیرس باید ریټرن کی کنه نو بیا زه څه ورکوم په دې ډبل کلیک کوم او بیا راځم ډیټ ته یړاوم او بیا ورته وایم د دینه صحیح سو او بیا په دې باندې کلیک کوم او دا ډریګ کوم دا و د جنتري طریقه نور هم دا تاسو کارولای شئ که زه غواړم آیا 2021 نومبر پر رښتیا هم په دیرسم ختم شوی ده نو په دې کلیک کوم او بیا راځم دلته نومبر بالکل په دیرش ختم شوی او په کومه ورځ باندې په ټیوزډے باندې ختم شوی ده نور کنډیشنل فارمیټونو به تاسو ورته ورکوي لکه ما چې دلته ډیزاین کړی ده دا کنډیشنل فارمیټ ما کار کړی ده ګوره یو دیرسم پور ده نو یو دیرسم پور فیل ده که تاسو مشکل بیا ماته کمنټ پرېږدئ یعنې زه ورته وایم داسې مۍ کله چې دلته میاشت اضافه کیږي فیلینګ هم ورسره کیږي